بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش نیوز پیپرز یو سیریز شروع کړی دی چې د هغې نه مونږه انګلیش زده کوو او مونږه په دې کې یو کالم شروع کړی دی، یو آرټیکل شروع کړی دی کوم چې زاهد حسین صاحب لیکلی دی په ډان نیوز کې په 31 مئی 2023 کې دا په ډان نیوز کې شایع شوی و. د دې مونږه 2 پارټس آلریډي کړي دي او پای کې مونږه د نیمې نه زیات چې کوم آرټیکل دی دا مونږه ویلی دی. نننې چې کوم دی زمونږ د پارت نمبر 3 او په دې کې به مونږ چې کوم بقایا زمونږ آرټیکل پاتې دی نو هغه به مونږ انشاءالله په دې کې وایو. صحیح ده. په تیر شوي پارت کې په پارت 2 کې مونږ تر دې ځای پورې ویلی و چې this is the story of 75 years of our political history. Not surprisingly, the country's basic power structure has never changed. Political engineering is also a way of protecting vested interests. د دې ځای پورې مونږه په پارت نمبر 2 کې آلریډي ویلی دی. اوس د دې نه پس چې کوم دی هغه به مونږ شروع کوو او انشاءالله چې د دې نه پس به یو پارت بل وي نو زما په خیال چې انشاءالله په 4 پارټس کې به دا ټول آرټیکل چې دی دا به کمپلیټ کېږي. صحیح ده. نو راځئ مونږ د نننې لیسن شروع کوو. په اوله کې زه بیا صرف دا ویل غواړم چې زمونږ د دې نه مقصد چې دی هغه صرف او صرف انګلیش زده کول دی. مونږ نور د چا سایډ نه اخلو، که هغه هر یوه سیاسي پولیټیکل پارټي وي زمونږ د هغې سره هېڅ کار نشته دی. نو مخکې د دې نه پس بیا زاهد حسین صاحب وایي چې the political parties سیاسي پارټیانې that mostly represent the ruling elite کم چې اکثریت د ruling elite نمایندګي کوي. ruling elite ویل کېږي، ruling خو ویل کېږي حکومت کول، او elite ویل کېږي هغه مالدار خلک یا پاورفل خلک، طاقتور خلک چې د چا سره اختیار وي، د چا سره پیسې وي، یا څوک ډېر زیات چې کوم دی ښه تعلیمونه یې کړي په اوچت اوچت ځایونو کې. صحیح ده. نو هغې ته ایلیټ ویلی کېږي. یعنې په پاکستان کې چې کومې سیاسي پارټیانې دي نو هغه زیات تر چې کوم دی مالداره خلک یې چلی، هغه پارټیانې د مالداره خلکو دي. د هغه مالداره او طاقتورو خلکو هغه سیاسي پارټي چې کوم ده هغه د هغوی نمایندګي کوي. willingly ally themselves with the establishment په خپل رضا سره هغوی ملګرتیا کړې ده د اسټیبلیشمنټ. willingly ویلی کېږي په خپل رضا سره، په خپل رضا سره هغوی چې کوم دی د اسټیبلیشمنټ سره ملګرتیا کړې ده. ally ویلی کېږي څوک چې د چا ملګري وي هغه د هغه ally وي. صحیح ده. in order to protect their own interests او دوی دا ملګرتیا د هغوی سره د څه دپاره کړې ده؟ in order to protect their own interests د دې دپاره چې د خپل ذاتي مفاداتو حفاظت وکړي. د هغوی چې کوم خپل ذاتي مفادات دي هغه مفادات چې کوم دی هغه د حکومت کولو هم وي، هغه د پاور اخیستلو هم وي، یا هغه چې کوم دی د خپل بزنسز او د هر څه حفاظت چې کوم دی د هغې حفاظت هم وي. نو د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې په پاکستان کې کومې سیاسي پارټیانې دي هغه زیات تر چې کوم دی کوم چې په حکومت کې کم مالدار او طاقتور خلک دی هغه د هغوی نمایندګي کوي. یعنې هغه پارټیانې چې کوم دی هغه د هغوی دي، هغوی د اسټیبلیشمنټ سره یو قسم له ملګرتیا کړې ده. صحیح ده. د هغوی سره یو ځای شوي دي او د دې دپاره یو ځای شوي دي چې د خپلو مفاداتو حفاظت وکړي. دا د دې ټولې خبرې مطلب دی. صحیح ده. The rise of Imran Khan also owes itself to political engineering. د عمران خان چې کوم رایز و، رایز ویلی کېږي اوچتېدل. عمران خان چې څنګه په دې سیاست کې مطلب داسې راوچت شولو एकदम. صحیح ده. The rise of Imran Khan also owes itself to political engineering. نو دی هم یو قسم لا مقروض دی د هغه political engineering. او ویلی کېږي چاله چې چا قرض ورکړی وي. صحیح ده. اوز مطلب دی مقروض وي، چاله چې چا قرض ورکړی وي. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې د عمران خان چې کوم داسې اوچت راتلل و एकदम په پالیټکس کې راغی او ډېر اوچت لاړو، ډېر مخکې لاړلو. د دې مطلب دا دی د دې خبرې چې د زاهد حسین صاحب خیال دا دی چې دا هم یو قسم له د اسټیبلیشمنټ چې کوم دا پولیټیکل انجینیرینګ و دا د هغې په نتیجه کې عمران خان دومره اوچت تللی و. یعنې دا پولیټیکل انجینیرینګ شوی و نو عمران خان ځکه دومره اوچت تللی و. نو دی وایي چې د عمران خان چې کوم دا دومره اوچت ختل و په پالیټکس کې نو دا یو قسم له اوس مقروض دی د هغه پولیټیکل انجینیرینګ. یعنې دا پولیټیکل انجینیرینګ که نه وی شوی عمران خان به مخکې نه وی راغلی نو دا اوس په عمران خان باندې یو قسم له قرض دی د هغوی. صحیح ده. یعنې دا په عمران خان باندې یو قسم له احسان دی د هغوی چې دوی دا پولیټیکل انجینیرینګ کړی او د هغې فایدې عمران خان ته دا وشوله چې عمران خان ډېر زیات اوچت لاړلو په سیاست کې. صحیح ده. نو بیا د دې نه پس دوی وایي چې and the confrontation
with his erstwhile patrons now threatens to block his way back to power. The confrontation د موږ په تیر لسن کې هم کړو جګړې ته ویل کېږي کم ټسل چې روان دي د اسټیبلیشمنټ او د عمران خان په منځ کې د هغې خبره کوي د عمران خان او د اسټیبلیشمنټ چې کومه دا جګړه ده د confrontation with his erstwhile patrons. erstwhile ویل کېږي یعنی previous تیر شوی erstwhile تیر شوی patrons ویل کېږي سرپرسته تیر شوی چې کم سرپرست وو یعنی تیر شوی چې هغوی چا دوی ته دا لاره ښوولې وه patrons سرپرست now threatens to block his way back to power. نو اوس هغوی چې کم دی دا یو قسم لا threat ورکوي دا دھمکی ورکوي په دې کانټیکسټ کې به د دې مطلب راځي چې یعنی هغه ته دا یو قسم لا دا خطره ورکوي to block his way to power چې د هغه لاره ونیسي پاور ته واپس دراتلو. نو د دې ټول خبرې مطلب دا دی چې د تیر شوي سرپرستو یعنی د اسټیبلیشمنټ خبره کېږي چې مخکې هغه د عمران خان سرپرست و که نه هغوی تیر شوي سرپرست و مخکې ورسره د عمران خان سره یو ځای و او عمران خان ته به یو قسم لاره ښووله. دا د مطلب د خبرې دا دی چې د هغوی سره چې اوس د عمران خان کومه جګړه ده نو هغوی اوس چې کوم دی د عمران خان لاره نیسي واپس پاور ته د راتلو یعنی مخکې د عمران خان ملګري و او اوس د عمران خان چې کوم دی لاره نیسي چې چېرته عمران خان واپس پاور ته رانشي. The hybrid rule of which the PTI was a beneficiary hugely weakened the democratic process. The hybrid طرز حکومت د hybrid نظام د کم چې عمران خان مخکې فایده اغوستونکی و یعنی د کم نظام نه چې عمران خان مخکې په خپله باندې فایده اغوستې وه hugely weakened the democratic process. هغې ډېر زیات په غټې پیمانې سره دا کم چې جمهوري عمل و ډیموکریټک پروسس و هغه یې ډېر زیات کمزوری کو ویکند ویل کېږي کمزوري ته او هیوجلی ویل کېږي چې ډېر زیات کمزوری کړو. صحیح ده. هایبرید رول مطلب دا دی هایبرید هم یو نظام دی په سیاسي نقطه نظر سره هایبرید هغې ته ویل کېږي چې په کم نظام کې دوه قسم قوتونه په یو ځای باندې کار کوي دې ته هایبرید سیستم ویل کېږي. نو که په دې کانټیکسټ کې مونږ وګورو نو په پاکستان کې اوس هم هایبرید سیستم چلیږي چې د هغې مطلب دا دی چې په پاکستان کې دوه قسم نظامونه یو ځای چلیږي دې ته هایبرید سیستم ویل کېږي یعنی یو طرف ته خو جمهوري عمل هم چلیږي الیکشن هم کېږي او پارلیمنت هم وي او بل طرف ته دویم یو نظام ورسره هم د دې سره سره چلیږي او هغه دویم نظام چې کوم دی هغه د اسټیبلیشمنټ دی. نو څه طاقت چې کوم دی هغه د دې جمهوري قوتونو سره د دې جمهوري طاقتونو سره دی او څه طاقت چې کوم دی هغه د اسټیبلیشمنټ سره دی. نو دې ته بیا ویل کېږي هایبرید رول. هایبرید مطلب دا دی چې دا دواړه مختلف قوتونه په یو ځای باندې کار کوي. صحیح ده. نو دوی دا وایي چې دا کم هایبرید رول و دا کم هایبرید طریقه باندې حکومت کول و نو د هغې نه عمران خان اول فایده اخیستې وه. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې کله د عمران خان حکومت و نو په هغې کې هم ځین طاقت د عمران خان سره و او ځین طاقت چې کوم دی هغه د اسټیبلیشمنټ سره و. دوی دواړو په شریکه باندې یو قسم له حکومت کوو. نو عمران خان خو په هغه وخت کې د دې نه فایده اخیستې وله خو د هغې بیا نتیجه سره ووتله نو هغې بیا کم چې دا جمهوري عمل دی نو دا ډېر زیات کمزوری کو ځکه چې ټول طاقت بیا د جمهوریت سره پاتې نه شو. په هغې کې ځینې طاقت چې کم دی هغه د اسټیبلیشمنټ سره و. thus strengthening the hold of the security establishment. نو دغه رنګې thus مطلب دی دغه رنګې strengthening مضبوطولو ته ویل کېږي مضبوطه یې کړلو the hold of the security establishment. د security establishment چې کم هولډ دی کم د هغوی چې کم پکړ دی صحیح ده نو هغه یې نور هم مضبوط کړلو د دې هایبرید رول طریقه کار په وجه باندې. Khan's victimization of opposition leaders vitiated the political atmosphere. د عمران خان چې کم امتیازي سلوک کول و د اپوزیشن لیډر سره هغې دا سیاسي ماحول خراب کړی دی. وکټمایزیشن ویل کېږي امتیازي سلوک ته د چا سره یو قسم له زیاتې کول او ویشیټډ مطلب به راځي خرابول. پولیټیکل اټماسفیر خو به تاسو ته پته وي چې هغه ماحول ته ویل کېږي. د ټولې خبرې مطلب دا دی چې عمران خان په خپل دور کې د اپوزیشن لیډر سره کوم چې حزب اختلاف دی د نوري کمې پارټیانې چې په اپوزیشن کې وي د هغوی سره چې عمران خان کم امتیازي سلوک کړی و کم زیاتې ورسره کړی و که څوک یې جیل ته اچولی و په چا باندې کیسونه جوړ کړي وو نو د هغې د وجې نه پولیټیکل اټماسفیر پولیټیکل سیاسي چې کم ماحول و هغه ورسره خراب شوی دی. صحیح ده. even after his ouster from power. د هغه د پاور نه د ویستلو نه پس هم د طاقت نه د ویستلو نه پس هم اوسټر ویل کېږي په اردو کې به راځي نکالنا وباسل.
د دې مطلب دا دی چې د عمران خان حکومت کله ختم شو، کله چې هغه د حکومت نه د طاقت نه وویستلو. His continuing confrontational policies block the democratic process. د هغه مسلسل چې کوم د جګړې کولو دا پالیسی ده، block the democratic process، نو هغې دا سیاسي عمل چې کوم دی دا یې بلاک کړی دی، دا یې ودرولی دی. د ټولې خبرې مطلب دا دی چې عمران خان چې کله د پاور نه لرې کړلو، د هغه چې حکومت کله ختم شو، د هغې نه باوجود، د هغې نه پس هم د هغه چې کوم د جګړې دا پالیسي ده، یعنی د ټولو خلکو سره په جګړه باندې د هر یو سیاسي پارټۍ سره د هغه جګړه ده، نو د هغې چې کوم دی نقصان څه وشولو؟ بلاک د ډیموکراټیک پروسس. هغې دا کم جمهوري عمل چې کوم دی دا یې ودرولی دی، دا یې بلاک کړی دی. His inflated ego has been the biggest obstruction in the way of any political dialogue. د هغه چې کومه دا ذاتي انا ده، has been the biggest obstruction in the way of any political dialogue. دا د ټولو نه غټ رکاوټ دی. obstruction ویل کېږي رکاوټ ته، صحیح ده؟ in the way of any political dialogue، د هر قسم سیاسي بحث یا سیاسي ډایلاګ چې خلک کوي، د خلکو سره خبرې اترې خلک د خلکو سره کوي، د هغې په لاره کې دا ټول نه غټ رکاوټ دی. د خبرې مطلب دا دی چې د عمران خان کومه خپله ذاتي انا ده، نو د هغې په وجه باندې کوم چې پولیټیکل ډایلاګ کېږي، سیاسي خبرې اترې خلک ډایلاګ د یو بل سره کوي، نو د هغې په لاره کې دا ټول نه غټ رکاوټ دی. یعنې د عمران خان ذاتي انا پکې غټ رکاوټ دی، د هغې په وجه باندې سیاسي ډایلاګ نه کېږي. instead of sitting in parliament، په پارلیمنٹ کې د ناستې په ځای باندې، instead of مطلب راځي په ځای باندې، صحیح ده؟ په اردو کې به راځي بجائے اس کے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے. instead of sitting in parliament he set off on a collision course، نو هغه د یو جګړې په لاره باندې ووتلو، صحیح ده؟ set off ویل کېږي روانه کېدلو ته، صحیح ده؟ a collision course د جګړې په یوه لاره باندې. seeking to bring down the PDM government، او د دې په تلاش کې و چې د PDM چې کوم گورنمنت دی، کوم حکومت دی، چې دا راوغورځوي، صحیح ده؟ bring down چې دا راوغورځوي through street power، د street power په ذریعې سره. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې د دې په ځای باندې چې عمران خان په کار و چې په پارلیمنٹ کې ناست وی، کله چې د هغه حکومت ختم شو نو هغه په پارلیمنٹ کې کېناست، هلته نه یې استعفا ورکړله او پارلیمنٹ یې پرېښودلو او د جګړې په لاره باندې ووتلو، او دا کوشش یې کوو چې د پی ډي ایم چې کوم د حکومت دی دا هغه راوغورځوي د سټریټ پاور په مدد سره. سټریټ پاور مطلب دا دی چې په لارو کوڅو کې چې کوم دی هغه احتجاج کولو او مظاهرې کولو، د دې په ذریعې سره هغه دا کوشش کوو چې دا پی ډي ایم د حکومت راوغورځولی شي. What happened on May 9 is the result of his vitriolic narrative. په 9 مئی باندې چې څه پیښ شوي وو، هغه د نفرت آمیز بیانیې وجه وه. vitriolic narrative ویل کېږي د غصې نه چې څوک یوه بیانیه جوړه کړي که نه، او بیا ټولو خلکو ته لګیایي چې یاره داسې چلو شو داسې چلو شو داسې چلو شو، نو دغه بیانیې ته narrative ویل کېږي، بیانیې ته. vitriolic ویل کېږي یو قسم له نفرت آمیز ته، داسې یو کار چې په هغې کې د سړي نفرت هم د چا نه وشي که نه، او یا دغه شانتې یا غصه چاله ورغلی وي. نو vitriolic narrative دې ته ویل کېږي چې د خلکو په باره کې به هغه بیا دا خبره کوله چې مطلب زما سره زیاتې شوي، په غصه کې به هم لګیا او د نفرت نه به هم لګیا و، صحیح ده؟ نو دی وایي چې په 9 مئی باندې چې څه پیښ شوي وو، نو دا د عمران خان چې کومه هغه نفرت آمیز چې کوم دی رویه وه، د نفرت آمیز چې کوم بیانیه وه د هغې، نو دا د هغې وجه وه، صحیح ده؟ یعنی مطلب د خبرې دا دی چې عمران خان یې کله ونیولو نو خلک ډېر زیات په غوسه کې راووتله که نه، نو د ده مطلب دا دی د زاهد حسین صاحب چې د خلکو دا غوسه چې وه نو دا په دې وجه باندې و چې د څومره وخت عمران خان به دې خلکو ته لګیا و او د دغه شانتې چې کوم دی د خلکو په منځ کې به یې دغه نفرتونه جوړوله، د هغې په وجه باندې خلک ډېر زیات غوسه وو. نو په 9 مئی باندې چې بیا کم حالات پیښ شوله، نو هغه د دې وجه و چې عمران خان د ډېر وخت نه چې کوم دی دا خلک چې کوم دی یو قسم د پړسولي وو، صحیح ده؟ نو دې خلکو بیا هغه خپله ټوله غوسه په 9 مئی باندې وویستله. نو دوی وایي چې هغه د 9 مئی واقعه چې کوم ده هغه د عمران خان د دې نفرت آمیز چې کومه بیانیه وه د هغې په وجه باندې دا 9 مئی دا واقعه شوې وه. Ironically in role of reversal، ironically ویل کېږي حیران کن طور پر، په اردو کې به دا راځي، صحیح ده؟ یعنی په حیرانتیا سره ironically in a role of reversal، د کردار چې کوم دا الټ کېدل دي، صحیح ده؟ ریورسل ویل کېږي الټ کېدلو ته، الټ پلټ به ورته وایي، صحیح ده؟ in a role of reversal
د کردار چې کوم د الټ پلټ دی د PMLN which had earlier been the victim of political engineering has now become an instrument of it. PMLN کم چې اول د دې political engineering victim وو یعنی مظلوم وو یعنی دغه خلاف هم دغه شانتي political engineering شوی وو د PMLN خبره کیږي has now become an instrument of it. نو اوس هغوی په خپل باندې د دې یو قسم له آلای کار جوړ شوی دی. In the latest season of the Game of Thrones د دې Game of Thrones په یو نوی سیزن کې Game of Thrones چې کوم دی دا د انګلیش یو اوږد سیریز دی یو قسم له یو ډرامه ده صحیح ده اوږد سیریز دی دا د هغې ذکر اسی کړی دی چې د هغې دا یو نوی سیریز راغلی دی چې کم یو کس په خپله باندې د دې هر څه شکار و په خپله باندې دا ظلم په هغه باندې شوی و څوک چې په خپله باندې ویکټم و د PMLN خبره کیږي نو هغه اوس د هغه کردار چې کوم دی هغه الټ شوی دی پیله پی ظلم کېدو په خپل باندې د پولیټیکل انجینیرینګ شکار وو نو اوس هغه په خپل باندې چې کوم دی د دې پولیټیکل انجینیرینګ یو آلای کار جوړ شوی دی د یو ټول جوړ شوی دی د گیم آف تھرونز په دې نوی سیزن کې یعنی دا اوس چې کوم حالات واقعیت روان دي نو په دې نوی سیزن کې PMLN په خپل باندې چې کوم دی د دې هر څه چې کوم دی ملګرتیا کوي. There has also been talk about banning the PTI or disqualifying Imran Khan. هلته کې په PTI باندې د بین لګولو د پابندي لګولو هم خبرې اترې کیږي or disqualifying عمران خان او یا عمران خان disqualify کی نااهلی کی نااهل مطلب دا چې بیا باغه الیکشن نشي کولی نو دی وای چې داغه په باره کې هم خبرې اترې کیږي. Nothing could be more damaging for political process. د سیاسي عمل د پاره د دین بل زیات نقصان ده سیز نشتا. دی وای چې یعنی په PTI باندې چې کم د بین او د پابندۍ دا خبرې کیږي یا د عمران خان د نااهل کولو دا خبره کیږي نو د دې چې به څومره غټ نقصان وي دومره نقصان بل هیڅ څیز چې کم دی د سیاسي چې کم عمل دی نشي ورکولی. د دې مطلب دا دی چې دا به د دې سیاسي عمل دپاره ډیر زیات نقصان ده وي د دې به نقصانات ډیر زیات وي که چېرې په PTI باندې یا پابندي ولګېدله او یا چې کم دی عمران خان نااهل شولو. more than any other political party د بلی هری پولیټیکل پارټۍ نه زیات د PMLN should realize PMLN د دې احساس وکړي that such actions never work چې داسې عمل کله هم کار نه دی کړی. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې PMLN نه کم از کم دا احساس کول پکار دی چې داسې عمل کله هم نه دی کامیاب شوی. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی یعنی خبره کېږي د په PTI باندې د پابندي لګول او یا د عمران خان نااهله کول. نو دی وایي چې PMLN ته زیاته پته ده د نورو پارټیانو په نسبت باندې PMLN ته زیاته پته ده او هغوی ته په خپل زیاته د احساس کول پکار دی چې دغه شانتي عمل چې کله هم شوی دی نو هغه نه دی کامیاب شوی. A ban cannot keep a popular leader out of the political arena. پابندي لګول کله هم یو مشهور لیډر چې کم دی مشر چې کم دی هغه د سیاسي میدان نه نشي بهر کولی. پولیټیکل ارینا ویل کیږي میدان ته سیاسي میدان. even if one is not allowed to participate in electoral politics. کچری یو کس په انتخابي سیاست کې هغه ته د شرکت کولو اجازت میلاو هم نشي. allowed ویل کیږي اجازت ته participate ویل کیږي چې پس کې یو سړی شاملېږي پس کې حصہ اخلي. electoral politics انتخابي سیاست یعنی کم چې الیکشن کېږي او خلک ووټونه ورکوي او څوک منتخب کوي صحیح ده. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې دوی وایي چې a ban cannot keep a popular leader out of the political arena even if one is not allowed to participate in electoral politics. پابندي لګول یو مشهور لیډر چې کم دی هغه د سیاسي میدان نه نشي بهر کولی که څوک هغه ته د انتخابي سیاست اجازت هم ورنکړي. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی که چېرې تاسو عمران خان ته د انتخابي سیاست اجازت هم ورنکړی یعنی هغه یا بین کوي صحیح ده او یا هغه جیل ته واچوي یا په PTI باندې پابندي ولګوئ نو دوی دا وایي چې د هغې باوجود تاسو مشهور چې کوم لیډر وي هغه تاسو د سیاسي میدان نه چې کوم دی هغه مکمل بهر کولی نه شئ. نواز شریف is disqualified for life. نواز شریف د ټول عمر د پاره نااهله دی صحیح ده disqualified دی. for life مطلب دا دی چې د ټول عمر د پاره تا حیات نااهل چوته په اردو کې وایي. but he remains one of the most powerful leaders.
خو هغه د دې باوجود یو طاقتور لیډر دی. هی ریمینز مطلب دا چې هغه اوس هم باقی دی، هغه اوس هم یو طاقتور لیډر باقی دی. virtually running the current government from self-exile in London. هغه یعنی د لرې نه دا اوسنی حکومت هم چلوي from self-exile in London، د خودساخته جلاوطنۍ نه کوم چې په لندن کې ده. virtually running مطلب دا دی چې یو سړی د لرې نه یو کار کوي، په خپل باندې فزیکلی جسمانی طور هغه کار نه کوي، خو د لرې نه چې کوم دی یو کار کوي هغه ته ویل کېږي virtually. صحیح ده؟ یعنی نواز شریف اوس په لندن کې ناست دی او هغه د لرې نه چې کوم دی هغه حکومت چلای، یعنی هغه ورته چې کوم دی لارې ښیي چې داسې کار وکړي او داسې کار وکړي، ټولې فیصلې چې کوم دی نواز شریف کوي. او ایکزایل ویل کېږي چې څوک وشړي دی یو ملک نه. صحیح ده؟ سړی بیا هغه ملک پرېږدي او بل ملک ته لاړ شي. او سیلف ایکزایل ویل کېږي چې یو سړی په خپلې مرضۍ باندې لاړ شي، چا د ملک نه شړلی نه وي. صحیح ده؟ نو دلته کې د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې نواز شریف چې کوم دی د ټول عمر دپاره نااهله دی، خو د هغې باوجود زاهد حسین صاحب دا وایي چې د هغې باوجود نواز شریف چې کوم دی اوس هم ډېر طاقتور دی او د هغه ځای نه یعنی د بل ملک نه د لندن نه چې کوم دی هغه اوس هم دا ټول حکومت چې د پاکستان د پی ډي ایم دا کم حکومت دی نواز شریف دا د هغه ځای نه چلای، ورچولی چلای، د لرې نه چلای. او هغه چې کوم دی نواز شریف په سیلف ایگزایل کې دی، یعنی په خپل باندې پاکستان پرېښی دی، چا شړلی نه دی، په سیلف ایگزایل کې دی. نو دا و ټوله خبره. نو زما په خیال چې د نن دپاره دومره پوره ده، لږ شانتې پاتې دی. انشاءالله دا به مونږ په نیکسټ پارټ زموږ چې کم به راځي نو په هغې کې به انشاءالله دا مونږ دا ټول آرټیکل کمپلیټ کوو. نو زما امید دی چې تاسو به په دې آرټیکل باندې تر اوسه پورې پوه شوي یئ. د دې چې کوم لینک دی نو هغه به زه په فیسبوک باندې به په کمنټس کې او په یوټیوب باندې به انشاءالله په ډسکرپشن کې به زه د دې آرټیکل چې کوم لینک دی هغه به زه تاسو سره شیر کوم. نو چې کله بیا تاسو په خپله باندې د دې لوستل کول غواړئ نو تاسو بیا هغه لینک ته تللی شئ او دا آرټیکل په خپله باندې هم لوستلی شئ. صحیح ده؟ نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.